السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. نن به درته د افغان لوبغاړو قیمتونه په IPL کې وړاندې کړم چې کوم افغان لوبغاړي به بولې ته وړاندې شي او قیمتونه به د څو روپو څخه شروع کیږي. د ویډیو نه مخکې تاسو نه یو کوچنی غوندې هیله کوو که چېرته زموږ دغه چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي، دا د سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې بیا کلیک وکړئ، بیا اغېز نه آل ووهئ، ولې چې موږ همیشه همداسې خسته ویډیوګانې تاسو ته راوړو او موږ غواړو چې زموږ هره ویډیو لومړی هم تاسو وګورئ. لومړی افغان لوبغاړی چې IPL ته به وړاندې شي اصغر افغان دی چې قیمت به د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. ورپسې وقار سلام خیل دی چې د هغې قیمت به هم د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. ورپسې امیر حمزه دی چې د هغې قیمت به هم د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. بیا ورپسې دولت زدران دی، دې به هم د 50 لکو روپو قیمت وي. ورپسې ګلبدین نیب دی چې د دې قیمت به هم د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. حضرت الله زازی دی چې د دې قیمت به هم 50 لکو روپۍ وي. کریم جنت د هغې قیمت به هم د 50 لکو روپو نه شروع کیږي. محمد شهزاد دی چې د هغې قیمت به هم د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. نجیب الله زدران دی، د دې قیمت به هم 50 لکو روپۍ وي. ورپسې نوین الحق دی، د دې قیمت به هم د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. نور احمد دی، د دې قیمت به 13 لکو روپو نه شروع کیږي. ورپسې قیس احمد دی، د دې قیمت به هم 50 لکو روپۍ وي. رحمان الله ګربز دی، د دې قیمت به هم 50 لکو روپۍ وي چې د چانس په IPL کې ډېر زیات شوی دی. او ورپسې سید شیرزاد دی، د قیمت به هم د 50 لکو روپو نه شروع کیږي. شفیق الله غفاري دی، د قیمت به د 60 لکو روپو څخه شروع کیږي. شاپور زدران دی، د قیمت به د 50 لکو روپو نه شروع کیږي. شرف الدین اشرف دی، د دې قیمت به د 50 لکو روپو څخه شروع کیږي. ورپسې اخره کې ظهیر خان دی چې د قیمت به هم د 50 لکو روپو نه شروع کیږي. نو ستاسو په نظر باندې په دې لوبغاړو کې به کوم لوبغاړی په IPL کې واخیستل شي؟ خپل نظر راسره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. مننه ډېره زیاته، الله مو مل شه.